عامه او دا اخیری سپاره د قرآن عظیم ده. دېرشمه سپاره شروع کیږي. دې سورت مبارک ته سورت عامه او سورت النبا ویل کیږي. او د هغه رقم نور نومونو هم په تفاسیرو کې علماو پر ایښي، خو دا هغه مشهور نومان دي، عما یتساءلون. او دا سورت مبارک چې دی دا مکیی دی، په مکه شریفه کې الله جل جلاله نازل کړی دی پر نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم باندې. د دې سورت مبارک آیاتونه 40 دانې دي، 40 آیاتونه دي. البته یو روایت داسې هم راغلی دی چې 40 آیات لري. کلمې ټوله کلمې د دې سورت مبارک 373 کلمې دي. 373 کلمې لري دا سورت. ټول حروف د دې سورت مبارک 970 حرفه، 970 حرف پکې کې دي په دې سورت مبارک. او نزلت بعد سورة المعارج. در سورة المعارج وروسته دا عما يتساءلون نازل سوی دی. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عما يتساءلون، عما يعني أي شيء يتساءلون، ده كم شيء خدي سؤال كبير. دا چې سورت عامه بولی په دې وجه چې اوله شروع د دې سورت په عامه سره سوي دي. نو عامه په اصل کې عن ماو، نو بیا هغه صرفي قوانین پراله عامه ځنې جوړ، الف حذف استفهام پکې دي. عامه یعنی کوم شي څخه یتساءلون دي سوال کوي. دا قریش بعض د بعض نور څخه عن النبأ العظیم، د هغه نبأ چې هغه د هغه کیسې عظیم چې عظیمه ده، چې هغه ورځ د قیامت. الذي هغه سي نبأ عظیم چې هم دی فيه مختلفون، په هغه کې اختلاف کوي. مسلمانان ورځ د قیامت مني، کافران مشرکین ورځ د قیامت نه مني، دی اختلاف پکې کوي. نو ورځ د قیامت چې دا یو عظیمه ورځ د قرآن شریف کې عظیم ورته ویل سوی دی. نو دا داسې اسانه ژوند او زندگی د ورځ د قیامت نه ده لکه خلک چې فکر کوي چې عظیم شان د دې ورځ لري، یعنی عظیم شان پکې دی په دې کې، او په دې کې خلک اختلاف کوي. نو په دې کې خلک مکذبین او مصدقین دي، کافر او مؤمن دي، منکر او مقر دي، شک او مثبت خلق دي. وهو اليوم البعث بعد الموت، چې هغه بعثت وروسته د قیامت دی. نو کله داسې نه ده چې دی د ورځې د قیامت د دې عظیم شان ورځې څخه دی انکار کوي. سجدي يعلمون، دی به پوسي په هغه ګړي کې چې پر دې عذاب الهي راشوس، دی به پوسي په هغه وخت کې چې دی تور لحته ورې لکي، قبر ته ورې لکي، یا د دې دنیا د تعلقات سره تعلق وش کیږي، دی به پوسي چې بېشکه ورځ د قیامت حق ده. کله داسې نه ده چې دی اختلاف کوي په واقع کېدو کې د ورځې د قیامت. سجر دی يعلمون، بیا به دی پوس په ورځ کې د قیامت چې دغه د ورځ د قیامت چې الله جل وعلا موږ ته ویلي چې عظیم شان یې دی، ډېر هیئت یې دی، او ډېر هولناکه ورځ ده او ډېره اوږده ورځ ده. هغه ورځ خو ده
نو بار به دې خپله پوسي په دې سره. نو اوس الله جل وعلا د خپل کامل قدرت نشي چې د سر په سترګو باندې معلومیږي، الله جل جلاله دا بندگانو ته وسرشي. هغه دا دی الم نجعل الارض مهادا، آیا موږ نه د ګرځولې د مځکه مهادا فرش، لکه پر پاش څوک کښېني د شپې بېدېږو ولاړ هم پر دغه مځکه باندې د ناست هم پر دې مځکه باندې، یا لکه زانګو چې کوچني ته د هغه یې ځای دی، د لې پروت وي، د لې خوراک دی، د لې څښاک دی. زموږ په دې مځکه کې خدای پاک دا لکه زانګو دا مځکه داسې راته ګرځولې ده. والجبال اوتادا، آیا الله جل وعلا نه دي ګرځولي دا غرونه اوتادا وتد میخونه، لکه څنګه چې میخونه دا سړی خیمه دروي په مختبله کې میخونه ټک وي، نو میخونه چې ټک وي په دې میخو سره دغه خیمه ولاړه وي. نو دا دنیا مځکه چې ده دا په دې غرو سره ولاړه ده. الله جل جلاله دغه اوتاد میخونه چې دا غرونه دي دا پکښې ټک وهلي دي. او په روح البیان خو بیا یو بحر دی د علم، شیخ اسماعیل حقی بروسوي رحمت الله علیه په 1930 سنه کې دی وفات شوی دی. دی خو بیا علم قال او علم حال دواړه درلودل. په 10 جلد 343 صفحه کې وایي چې اوتاد چې دي وای دا سادات الاولیاء دي، دا خواص د اصفیاء دي. فإنهم جبال ثابتة، دی غرونه دي په دې مځکه کې، وبهم تثبت الارض، په دې سره مځکه ثابتېږي په امر د خدای. او بل سوال وسو د ابو سعید الخراز رحمت الله علیه څخه د اوتاد او ابدال چې کوم یو افضل دي. د اولیاء په اصنافو کې یو صنف اوتاد دي، بل صنف ابدال دي. نو په دې کې چې کوم یو افضل دي او ښه دي، دا سوال ځنې وسو. فقال اوتاد چې په رتبه کې لوړ دي. ابدال چې دي هغه سره اوړي ور اوړي د یوه حال او بل حال ته، د یوه مقام او بل مقام ته. او اوتاد چې دي و مقامات یې طی کړي دي، هغه پای مقاماتو ته رسېدلي دي. او په دې سره وایي قوام د خلقو دي په امر د خدای پاک. او ابن عطا رحمت الله علیه وایي اوتاد چې دي اهل استقامت والا دي، اهل صدق والا خلق دي. لا تغيرهم الاحوال، پر دې د احوال نه تغیریږي. وهم في مقام التمکین کې دي. او داغه رقم په داغه تفسیر په داغه صفحه کې راخصيږي وای سلور غټ اوتاد دي په دې دنیا کې. واحد يحفظ الشرق، یو چې دی حفاظت د شرقي طرف کوي په امر د الله جل جلاله، یعنی د الله جل جلاله په امر دی متصرف ټاکل سوی دي. لکه ملک هم متصرفین ستا ورځې شړي، څوک بادونه شړي، څوک اوبه شړي یو ځای او بل ځای ته. دا د الله جل جلاله په امر سره یو څوک ولاړ وي. خو په دې انسانانو کې هم داسې خلک ستا څلور نفر اوتاد دي چې شرقي طرف دا ټوله الله جل جلاله د په دعا سره هغه ساتي. دا یقال له عبد الحي، د نوم عبد الحي. او بل وواحد يحفظ الغرب، بل بیا غربي طرف الله جل جلاله د په دعا سره ساتي چې دا هغه نوم بیا عبد العلیم په نامه سره دی. او یو چې دی يحفظ الشمال، شمالي طرف ساتي، دا هغه نوم عبد المورد دی. او بل چې دی يحفظ الجنوب، سلرم جنوبي طرف د په دعا سره الله جل جلاله ساتي، يقال له عبد القادر. او دا خو د دې سلور طرف دی. بیا په دې کې اوه ابدال استا، دا خو اوتاد و، اوه ابدال استا پر غټ مقام باندې ولاړ دي. اوه دانې يحفظون الاقالیم، په امر د خدای پاک دی. دا اوه اقلیم دنیا ټوله اوه اقلیم ده، اوه ابدال خدای پاک پیدا کړي دي. نو د خدای پاک په امر د دې په دعا سره الله جل جلاله
هغه لره د دې اووه اقلیمو پرورش ورکوي، نجات ورکوي، مصیبتونه ځینې پورته کوي، نعمتونه پر نازلوي. دا اووه ابدال دي. بیا دې داسې تاریخ پسې لیکلی دی چې د هغه نبي علیه السلام مبارک د وختو څخه هغه علما له دغه اولیاو لیکلي دي چې دا د هغه وخت څخه دا سلسله را شروع ده. او بیا وای امام شافعي رحمت الله علیه د اوتاد اربعو څخه ووایي. امام شافعي صاحب د څلور اوتاد چې وجه د څلور طرف په دنیا خدای پاک دوی په دعا سره ساتي. وای امام شافعي صاحب یو د هغو څخه. او زموږ د امام اعظم رحمت الله علیه په حق کې هم دغسې ویل کېږي چې دغه نور اولیا چې اوس بیان یې تیر سو چې ابدال وه، د هغه ابدالو او قطبانو په سر کې مقام وای د امام اعظم صاحب مبارک. ځکه ډېر کامل اولیا د ده په مریدانو کې دا سلسله د طریقت تر امام صاحب مبارک پورې رسېدلې. نو هغه اولیا لوړ خلک وه، نو هغه ریاست یې خدای پاک ده ته ورکړی. نو امام صاحب مبارک، امام شافعي صاحب مبارک، امام مالک صاحب مبارک، امام احمد بن حنبل صاحب مبارک، دا لوی لوی اولیا تیر سوي دي په دې اولیاو کې. نو دا د اوتاده پورې په دې تفسیر کې دا څه بیان کړی وو. نو تصرفات ټول الله جل جلاله کوي په دې دنیا کې، دی خالق مالک دی. نو البته امام اشرف علي تحانوي رحمت الله علیه چې حکیم الامت یې بولي، او اکثره دغه خلک چې د مذهب دعوی کوي خو د مذهب پر رو نزي، هغه هم دی مبارک مني. هغه خپله وایي دا تصرف اوس دا خلک وایي که تا ول تصرف متصرف سته، وایي تا ته کافر شولې، متصرف خو یو خدای پاک دی. دا دې څه وویل؟ نو امام اشرف علي تحنوي رحمت الله علیه وایي تصرف په قرآن سره ثابت دی چې مخلوق د خدای پاک په امر تصرفات کوي په دې مځکه کې. ولې تاسې قصه وایي د موسی علیه السلام د خضر علیه السلام وګورئ. خضر علیه السلام په امر د خدای هغه کوچنی مړ کړي، په امر د خدای کښتۍ ماته کړل، په امر د خدای جوال پورته کړي. دا قصه خو ټوله په قرآن سره ثابته ده. وایي د دې څخه تصرفات چې خدای پاک ورکړي دي، د خدای پاک په امر چلیږي، دغه اولیا د خدای دا حق دی او سته. اوس نو که چا ته وایي چې داسې متصرفین سته، بس وایي ته خراب شوه لاړې. هغه اصلي دغه ته نه ګوري، خو د دې علمونه دا پخواني لوی لوی تفاسیرو څخه دا شی ثابت دي. اولیاء د خدای چې دوی د خدای پاک په امر د دې سره دوی دعاوې کوي. 40 نفره ابدالان سته چې یو مړ شي بل یې پر ځای درېږي، بیا د هغو سره مړ شي بل یې پر ځای درېږي. نو الله جل جلاله په دې مځکه کې غرونه پیدا کړي دي، اوتادن وتدونه. انو بعضې علما د تصوف هغه بیا دغه اولیاو ته اشاره کوي چې خدای پاک د مځکه ګرده په دې سره ساتي، د دې په دعا سره. نو فکانت اوتادا وخلقناکم، خدای پاک موږ پیدا کړي ستاسې ازواجا، ذکر او اناس. جو معنا دوه، نر او ښځه. دا الله جل جلاله آدم علیه السلام پیدا کړي، حوا بیبي هم سره پیدا کړي. اوس دوه ته زوج ویل کېږي، یو زوجه را روانه، معنا یو جوت را روانو، او که بیا درې سي هغه بیا جوت نه ورته ویل کېږي. او جعلنا موږ ګرځولی دي نومکم خوب ستاسې ثباتن، راحت ستاسې بدنو لره. چې ګرده ورځ سړی ستړي، بیا چې راکښېږي هغه د ورځې ستړیا یې پورته سوي وي. او بعضې کسان د لمانځه پر وخت بیده سي دي چې وایي موږ په دې وخت کې خپله ستړیا وباسو. هغه خلک چې وایي دوی بیدېږي د لمانځه په وخت کې هم بیده وي، وایي د دوی به نور هم خدای پاک ستړي کړي. بیا دا رقم هغه نابلد د مریضۍ چې پیښېږي هغه د داسې پیښېږي چې وخت د لمانځه وي، د لمونځ پرېږدي، خوب کوي، بیده وي. موږ خلک دا اوس پیلنډې سوي دي، څونه ډېر بیدېږي، جومات ته نه راوځي، په کورو کې کوي یا یې نه کوي ورسره. نو دغه لیونتوب و ناجوړۍ ټوله د دغسې پیښېږي. او د حرام مال څخه سخته ناجوړۍ پیښېږي. او د سود څخه خو بیا بیخي ډېر د سود په پیسو سره داسې ناجوړۍ وي چې سر خلاصېږي نه پښې، یوه ځنیزي بله په راځي، یوه پنځه بله په راځي. نو دغه شیان چې دي دا بدن ته دغه خوب استراحت ورکوي، هغه وخت یې ورکوي چې د الله جل جلاله د بندګۍ وخت نه وي، ټوله شپه ده بیده سه. نو بیا په اخره کې د شپې راکښېنه، نو دا مه کوه چې لمونځونه پسې قضا کوې، نه یې کوې. اوس ځوانان خلک یې په چوکۍ کې لمونځونه کوي،
داسې کار خراب وي. نو یا حرام مال خوړلی دی، یا سود کړی دی، او یا په داسې وخت کې خوبونه کړي دي چې هغه به د عبادت د رب جل وعلا وخت او هغه وخت دی په غفلت تېروي، په خوبو یې تېروي، نو بیا ناجوړي ورته پېښېږي، بیا د هغه سزا نه شي خلاصولی. اوس چې وخت چار دی صحت لري، مه کوه دا بې وخته خوبونه، مه کوه حرام مال مه خوره، مه کوه سود، نو ته به جوړ روغ یې. نو هغه خلک ډېر سرګردانه دي. یو تجار حساب کوئ، هسې ګډې وډې سوداوې کوئ، اخر کې دیوالیم شو پسې مکې شریف ته هلته دا حساب را سره وکړي. زموږ چې دا د خپل خرڅ ټوله وړی وو، موږ ته چې را پاته وې 800 ریاله موږ درلودې، په دې مو دا خپله مکمله ژوند کاوه. او زموږ یوه میاشت تېره سوې وه، نو موږ 500 ریاله دا مو هم خوړلي وې، هم موټرانو ته کرایه ورکړې وه چې موږ عمرې په کړي وې، نو نیمه یې مو د خوراک وې، نیمه یې د موټرانو راسه وړي وې. دی اریان ولاړی، وایي دغه دسه تللي دي څه موږ ولو، وایي زه پرون دواخانې ته ورغلم 3,500 ریاله یوازې پر دوا راسه واخېستې، او چې راغلی یم 8 ګشته زه دواخانې ته ورغلم، هره پای د غونه راسه اخېستې، او چې حساب وکړم 2,500 زما څخه یوازې پر دا خوراک خو پر دې شیانو راسه تللي 2,500 ریال. موږ در یوه میاشت ډېرې کېدلې 500، هم سهار ډوډۍ خوړلې وه، هم غرمه ډوډۍ خوړلې وه، ماخستن ډوډۍ خوړلې وه، هم عمرې هره ورځ کړې وې، هره ورځ مو عمرې کولې، په موټر کې به تللو راتللو. موږ ته 500 ریاله تللي وه، در یوه میاشت هم ډېره کړې، او د ده څخه در حساب تېرې پیسې تللي. نو بیا وویله چې موږ په کال کې 2 وارې یا 3 ګټه یوازې هندوستان ته موږ ځو، مریضان بیا یو، زموږ څخه 3,00,000 4,00,000 افغانۍ مصرفېږي. نو دغه د پیسو ستړیاوي په څه ننواتې یې ګټي، بیا بېرته داسې ځینې مصرفېږي. نو حرام مال خوړل ناجوړي راولي، سود خوړل ناجوړي راولي، او په وخت کې د عبادت خوب کول ناجوړي راولي، غفلت کول ناجوړي راولي. او وجعلنا الليل لباسا، خدای پاک وایي دا شپه موږ ګرځولې ده لباسا، ساتر بسواده، په تورش سره سړی پټ پټېږي، او ښځې خپلې ته هم لباس ویل سوی دی. خدای پاک د څه لباس دی، ځکه د سړي هغه عیبونه په خپله ښځه باندې پټېږي. ښځه چې د لباس دی د انسان، چې یو کار وسي پر تا باندې بدګمانه کېږي څوک نه، وایي دا خو کورداره سړی دی، جران نه دی چې داسې یو کار وکړي. نور داسې بې خونده کارونه دي چې یوازې خاصوالی پر جرګانو باندې لري، نو پر تا باندې ته خپله ښځې پټ کړی، هغه پر تا باندې نه راځي. او ښځې دپاره هم خپل میړه لباس دی، ساترې دی، پټوي یې ده. دغسې دا هم د بدو تهمتو بدو صفتو څخه خدای پاک پاکي په سبب سره د خپل میړه. او بل داسې دی، حدیث شریف کې راځي، وایي 2 رکعاته نفل د مړوشي تر 80 رکعاته نفل د جره ثواب یې ډېر. یو قوه په انسان کې په واده سره هغه را ژوندی کېږي چې د خدای پاک سره ډېر په حضور لمونځ کولی شي، او جره سړی هغه قوه نه لري، نشي هغه را ژوندی کولی چې واده ونه کړي. نو دغه فرق دی. او بل ځای کې راځي چې نکاح دې وکړه نیمه ایمان دې کامل شي، هغه دې داسې کارونه باره کوي چې خاص ایمانداري ته. نو سړی چې وایي کوچنی وي چې بالغ سي، نو باره پوه سي، نو بیا غلط کارونه نه کوي. او بیا چې واده یې وکړي دا خو نو بیخي غټ شه، پښتو کې وایي د رابده خو جنشکرونه نه راځي، هغه سپین سرې به زوی ته یې ویل ول اوس یې د رابده شکرونه نه راځي، خو دې غټ شول، واده مې درو کوچنیان دي ګرځي، رابده لا ته ولې لمانځه ته نه وځې، ولاړ شه جومات ته، ولاړ شه لمانځه ته. نو زموږ خلک داسې چې ښکرو ته انتظار دي، په دې اولادو په دې وادو په دې هم سم نه سوله، په دې هم ځان جوړ نه کړي چې زه خو نو بلا غټ یم، ما دې واده مې وکړي، در کله د کوچنیانو کارونه کوم. نو نیمه د ایمان د ښځې دا لباس هغه دغه وجه ده چې سړي کې ډېر د عبادت شوق پیدا کېږي. او آخري منزل نو بیا حج دی. که انسان په حج هم نسو سم، نو دا سړی نو خپل ځان یې د دوژخ په اور ته وایي سم کړی دی، نو چې بیا هغه سموي چې نه په بلوغ باندې دی جوړ سو، نه په واده باندې دی جوړ سو، نه په حج باندې دی جوړ سو، نو بالا خو د دې سړي جوړېده نو بیا نسته. اوس چې وینې بد کارونه کوي، عجیب وایي زه عجیب یم، سود کوي، ناروا کوي، اجان سود خوري کوي، عجیبي داسې کارونه کوي
چې اجر نه یې کړی هغه ورته عاجز. نو دا تواني خلک دي چې عجیب یې داسې کوي، بالغ سوی بد کار کوي، واده یې کړی بد کار کوي. نو دغه شپه لباس د انسان لپاره. وجعلنا النهار معاشا، خدای پاک وایي دا ژوند موږ ګرځولی دی ستاسې ژوند وخت د معیشت، د کاروبار، د ګټې یو دنده هر مسلمان کوي په دا ورځ کې کوي. او بنینا موږ جوړ کړي دي فوق برسیرکم پر تاسې باندې سبعا اوه اسمانونه شدادا ډېر قوي ډېر محکمه چې هر څونه زمانې پر تېرېږي د ده قوت هغسې قوت دی. څونه زمانه اوس پر تېره سوې ده. اوس موږ انسانان دي چې دا وخت پر تېرېږي تر 50 کالو ورسېږي، بس د اډوکي هم کمزوری کېږي، بدن هم کمزوری کېږي، پلې هم کمزوری کېږي، دا بدن یې مکمل په ظاهر و باطن کې کمزوري شي. په دونونو کې شي باندې ناجوړي کېږي، په دونونو کې پښه وشوېږي هغه خوږېږي، خو دا بدن کې ذوب ورځ په ورځ زیاتې کېږي. دغه رقم نورې درختې دي چې وخت پر تېر سي بالا راچپه سي، شاخې مات سي، بله وسي بله وسي. هر شی په تېرولو سره د زمانې خو داسې تغیر پیدا کوي. خو الله جل جلاله اسمانونه ډېر کلک پیدا کړي دي. لا یثر فیها مرور الزمان، تر هغه وخت هغسې محکم ولاړ دي چې د خدای پاک امر یې د نړېدو کېږي، چې هغه په ورځ کې د قیامت اسمانونه ګر ټکور ټکور کېږي. او جعلنا موږ ګرځولی دي سراجا څراغ، وهاجا ځلېدونکی، پړک وهونکی، سترګې برېښي باندې. دا لمر الله جل جلاله څراغ پکښې لګولی دی. دا خدای پاک وایي لمر او سپوږمۍ پیدا کړل. اول د واري الله جل جلاله د نبي علیه السلام مبارک نور وایي پیدا کوي. د هغه نور څخه الله جل جلاله عرش و کرسي و دا ټوله پیدا کړي دي، بلکې ټوله مخلوق یې د نور څخه د نبي علیه السلام پیدا کړي دي. او دا لمر او سپوږمۍ ته روښنایي وایي د نورانیت د عرش عظیمه څه ورکول سو، نو دی نوراني سو. او بل د دوژخ د اوره څخه هم یو حصه ورکول سوې ده، دا اور دغه ته لمر ته چې په هغه سره هم دا کره لګېږي، توندوالی لري، ته په څلورم اسمان کې موږ دلته سپوسي. خو بیا داسې ورځ راخته راځي په ورځ کې د قیامت او نورانیت یې ولاړ سي. هغه نورانیت چې د عرش څخه ورته راغلی عرش پر طرف ولاړ سي، د اور دا دغسې ورسره پاته وي، اخر پای دی دواړه وایي لمر او سپوږمۍ ټوله وایي جهنم ته پسې ورلېږي، حالت هغه یې ځای دی. والله اعلم بالصواب. نو خدای پاک دغسې پړک وهونکی څراغ پیدا کړی دی په دې اسمان کې. او انزلنا موږ نازلې کړي من المعصرات د وریځو څخه یا د بادو څخه ماء اوبه سجاجا پی در پیه، دې دپاره د نخرج چې موږ راوباسو حبا دانې و نباتا واښه. دانې دي مثال ورجې دي، غنم دي، او دغه اوربشي دي، دا حبوبات دا الله جل جلاله په دې باران سره راشنه کوي. و نباتا واښه نوم د وښو دی، دا ګرد را ژوندي کوي. نو یو مسلمان دا خو مځکه داسې را ژوندی کوي، دا زړونه هم داسې مځکه د نړېږي. یو مسلمان چې خپل خدای پاک ته زارۍ کوي، دعاوې کوي، هغه د رحمت و براز پر زړه د ده پرورشت وکړي، هلته قرار شین سي، په دې کې نیکي، د خدای پاک وحدانیت او ښه عقیده او میلان و آخرت ته دا پکښې پیدا کېږي کرار چې هر څونه باران د رحمت د ده په زړه راځي، هلته د ده کامیابي پکښې کړه. نو مسلمان به شپه ورځ خدای پاک ته دعا وکړي چې خدای پاک رحم را باندې وکړي، خدای ستا د فضل و کرم دروازې را باندې را خلاصې کړي. په دې دعا او زارۍ سره هلته باران راځي، د ده په زړه باندې راځي. لکه دغه ظاهره مځکه چې ژوندی کېږي، نباتات او حبوبات را شنه کوي، د انسان په باطن کې داسې رقم شان را ژوندي کېږي چې هغه بیا هر یو جلا ځان ته تفسیر لري. ان شاء الله هغه به سبا د خیر وکړو. وما علينا الا البلاغ المبين. وصلى الله تعالى على رسوله محمد. اللهم نور قلوبنا. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. صدق الله العلي العظيم. الله جل وعلا شانه فرمایي ان یوم الفصل، ورځ د فصل چې ده کان دی میقاتا
دغه ځای وخت د ثواب او د عذاب دی، د ثواب او د عقاب دی. ورځ د قیامت دا ورځ د فصل ده چې الله جل وعلا مؤمنان او کافران سره جدا کوي. یوم ینفخ فی الصور، دا یو داسې ورځ ده چې پو بسې فی الصور، په شپېلۍ کې، په هغه قرن کې، په هغه شکر کې چې په امر د الله جل وعلا یې اسرافیل علیه الصلاة والسلام پکښې پوکي، چې د دې څخه دوهمه شپېلۍ مراده، چې په اوله شپېلۍ سره ټول زنده سر ختمیږي، په دوهمه شپېلۍ سره ټول انسانان راژوندي کیږي. فتأتون افواجا، تاسو برازي جماعات او جماعات مختلفه، او بعض علما وایي چې تاسو برازي امتونه سره د خپل نبی مبارک، او تاسو برازي افواجا مختلف جماعات په ورځ کې د قیامت ته انسانان راپورته کیږي. دا چې څنګه مختلف جماعات دي، په دې کې د علماو اختلاف دی، خو څنګه چې په تفسیر روح البیان کې او نورو تفاسیرو کې اشارې ورته سوي دي چې الله جل جلاله به دا مخلوق دا مختلف ډلو سره راپورته کړي. په تفسیر روح البیان کې راخستی دي، راوی وای معاذ رضی الله تعالی عنہ دی، وای ما د نبی علیه السلام مبارک څخه پوښتنه وکړله چې یا معاذ رضی الله سأل عنها رسول الله فقال علیه السلام یا معاذ، وای نبی علیه السلام ما څه پوښتنه وکړه چې یا معاذ چې سألت عن امر عظیم. اول وار معاذ رضی الله عنه دغه آیات مبارک سوال د نبی علیه السلام مبارک څخه وکړي چې دا خلق به څنګه جماعات مختلفه را پاسیږي او راځي حشرګات. نو نبی علیه السلام راته وفرمایل چې تاسو سوال وکړئ او معاذ د یو امر عظیم د امورو څخه، او بیا وای نبی علیه السلام مبارک وژړل، او بیا یې وفرمایل چې تحشر 10 اصناف، دا انسانان به لس صنف الله جل جلاله راپورته کوي د دې امت څخه. یو ډله به پر صورت د بیزوګیانو وي، بله ډله به پر صورت د خنازیرو وي، خنزیرانو، بله ډله به سرونه به زړېدلي وي، پر مخ سربیره به داسې دی کشول کیږي، او بله ډله به رندیان را پاسیږي، بله ډله به کاڼه و ګونګیان را پاسیږي، بله ډله به خپلې ژبې چیچي او ناوړې به یې پر سینه باندې را بهیږي د خولې څخه، او بله ډله به لاسونه و پښې به یې پرې وي، او بله ډله به بدبویي به خورا زیاته لري، بله ډله به وي هغو به اغوستې وي داسې چپنې د قطران لکه باروتو څخه چې جوړې وي، پر بدن به یې مشکې وي، لمبې به یې باندې. اوس نو هغه ډله چې پر صورت د قرده د بیزوګیانو را پاڅېږي، هغه فلقطات من الناس، هغه شیطانتګران په دې امت کې چې د مسلمانانو ترمنځ نفاق و شقاق خپروي، چې دا شیطانت داسې یو بد عمل دی. یو چا مریی ډېر ارزانه خرڅوي، نو ورته ویې ویل چې تا ولې داسې ارزانه خرڅوې؟ وایي دی دغه علت لري چې نو کې شیطانت لري، اول لري چې پروا نه کوي، ښه ارزانه خو دی رایه کمات مریی بوتې څه زمانه په کور کې خدمت پکاوه، اخر په پای د ښځې تر د خپل بادار وویل، وایي دا ستا مېړه ستا سره محبت نه لري،
دی د یو بلې ښځې سره یاري لري، نو هغه وایي نو زه اوس چاره څه وکړم؟ وایي ته د ده د سټه څخه یو څه وریښتان چې دی بیده سي ما ته راپرېږه، زه بیا پراکي جادوګر ته بوځم، سحر به په در وکړي، تا ته به تابع سي. بره ادې ول ښه دی. هلته بیا بادار ته وویله چې دا ستا ښځه بیا د بل چا سره تیاره د اراده لري چې تا مړ کړي، هغه د ځان دپاره مېړه کړي، نو چې هر وخت یې لاس یې پر تا باندې بر سو تا نه پرېږدي. خیر خو مېړه یې ورته بیداره کړي. هغه ښځې چې یې وویله، هغه ښځې ښه غټه چاړه راخیستې ده، اوس دا مېړه ته اوس دا رښته ځینې پرې کوي چې د ځان دپاره یې تابع کړي. چې هغې چاړه په کښېښول، مېړه یې په راکښېنستی. اوه دا خو د امري خبره رښتیا شوه، رښتیا مې حلالوي. نو اخر پای دی راولاړ شو، په هغه چاړه یې خپله معاینه مړه کړه. سهار چې څو معاینه یې بوتله قریبان یې راولاړ شول، مېړه یې پسې مړ کړ. دا د یوه کس شیطانتګر چې په یوه کور کې و، هغه هستي یې ور برباد کړل، کور یې ګر دربدره کړي، بلکې په دښمني یې اخته کړل. داسې مزدور مه دروئ چې هغه شیطانتګر په کور کې مو شیطانت خپروي. نو د لوی قبیلو په منځ کې دښمني واقع کړل. نو شیطانتګر خو داسې بد سړی دی. او اوس خو نو بیا د دنیا کافران شیطانتګري زموږ پر افغانانو باندې منتر خورا ښه تیز دی، ښه چلیږي. دا د افغانان په جنګو اچوي سره، یوه ډله حمایه کوه، بله ډله حمایه کوه، بله ډلې ته یو څه وایه، بل ته بل څه وایه، چې ښه مشکلات پکښې جوړ سي، ښه په دښمنۍ سره اخته کړي. نو دغه شپوتات ډېر بد سړی دی. نو الله جل جلاله دغه شیطانتګرانو ته عذاب د دې ورکوي چې په ورځ د قیامت به د بیزوګیانو په شکل دا خلک راپورته کېږي. او پر صورت د خنازیرو چې راځي، وایي هغه په اهل السحت والحرام، هغه خاوندان د حرامو مالو دي چې حرام مالونه بخوري. او هغه چې سرونه یې زړېدلي وي، پر مخونو باندې روان وي، دا بیا سودخواره دي چې سود خوري. پر مخونه به روان وي، پښې به وایي اسمان طرف ته وي. هغه چې ړانده خدای پاک راپورتوي، هغه خلق دي، هغه قاضیان دي چې دوی په احکام الهیو کې حکم په جبر کوي، په ظلم باندې کوي، په عدل یې نه کوي. قاضي به په غضب کې نه وي، حتی قاضي ته کله درد ورغلی و، خپلې چوکۍ ته دې وایي نیسي. اوس قاضي پر چوکۍ ناست، یو خبرې مه کوه، بل خبرې کوه، خبرې مه کوه، خوشکې کوي، د یو خبرې نه اوري. نو دا چې حکم کې جبر کوي، ظلم کوي، دا به باید سرنګون را روان وي. او هغه چې ړانده و، کاڼه و، دغه ګونګیان را پاڅېږي، ګونګی به وي، خبرې به نسي کولی. هغه فالمعجبون باعمالهم، چې دوی عجب په خپلو اعمالو سره کوي، چې زه خو نو عجبه ښه سړی یم، عجبه ښه سړی یم، ټول دنیا ځان ښه سړی ګڼي، عجب په د خپلو اعمالو باندې کوي، دوه رکعته نفل کوي، هلته یې وایي زه نو عجبه ښه سړی. او اما الذین یبغضون السنتهم، هغه چې خپلې ژبې ژویي او ناوړې راتویېږي، دا علما دي. او هغه خلق دي چې دوی قصاصونه د خدای د مخلوق څخه راټولوي، اخلي، چې څوک بدکار وکړي دی جزا ورکړي، مګر خالف قولهم اعمالهم، مخالفت وي د قول د عمل ده، عمل یې هغسې نه وي لکه قول چې وایي، لکه څنګه چې په قول کې وایي، عمل هغسې نه کوي. او هغه خلک چې لاسونه و پښې یې پرېږدي، په ورځ د قیامت را پاڅېږي، هغه کسان دي چې خپل امسایګان د ده څخه په عذاب وي، عذاب رسي خپلو امسایګانو لره. دا که په کور کې دننه ورسره وي، او که د هغسې خارج کې وي، حتی ټوله کندهار امسایګان دي، بلکې په عام معنا ټول افغانان امسایګان دي. خو دا نږدې چې سره امسایګان وي، دا باید د چا څخه ازار نه وي، چې همسایه ډېر حق لري.
همسایه‌توب دغه رقم نه کېږي لکه نن ورځ چې خلک کوي چې د یوه کاله د بله کاله د بل همسایه خپل همسایه نه دي خبر، د یوه کاله د بله کاله په مسجد کې لمونځ نه کوي، مسجد ته نه راوځي، نو دا به د همسایه په حقوقو بیا څه خبر سي؟ نو همسایهګان چې زیروي په ورځ کې د قیامت په لاسونو پښې پرېوي، او هغه چې به په دار باندې زړیږي د اور په دارو باندې، هغه جاسوسان دي چې مسلمانان په لاس ورکوي و باچا لره حاکم لره د وخت شیطانتونه کوي، دا پلانکی داسې کار کوي، دا پلانکی داسې کار کوي، دا پلانکی داسې کار کوي. دونه شیطانتګران موږ تاسې دلته په بغلو کې لرو، وهابیان دي، بد بلاوي دي، په اختر کې شیطانت حکومت کړی وای دروژه نیولې د اختر کړی نه دی، څه په شنه موږ اختر کې دي چې کا په ووتلو عیدګاه کې به لمونځ وکړي، درواغ یې ورته ویلي وو، درې موټره د حکومت په مخ پسې راغلي وو، چې شدي څه پېښه ده، وایي تاسې روژه نیولې ده، اختلاف مو کړی دی، بابا نه دی مو کړی، موږ په شنه خبر چا درته ویلي، دا خلک پیدا کړه، دا درواغ وایي. دغسې حاکم ته د وخت خلک په لاس ورکوي غیر بیر موجب، بې هېڅ شی نه وي، صرف د خلکو ذلتو مشکلاتو کې یو مسلمان واقع کېږي، بس دی پر دې باندې خوند اخلي. نو دغه د شیطانت جاسوسي شعبه چې ده دا برابره نه ده. نو څوک چې دغسې څوک حاکم ته د وخت په لاس ورکوي، نو دغه به په ورځ کې د قیامت د اور په دار باندې راځړېږي، دغه خلک دغه رقم به راپاڅېږي. او هغه خلک چې بدبویي لري، هغه خلک دي چې دوی ځانونه د شهواتو لذتو څخه نه منع کوي، نه د زنا باندې لب کوي، نه پر لواطت باندې لب کوي، او نه د یو بل ناروا فاحش کار څخه ځان منع کوي. دا به ډېره سخته بدبویي لري. او په مال کې بیا حق د الله جل جلاله دی نه ادا کوي، لکه څنګه چې کما حقه دی. او هغه خلک چې د باروتو کالي وي چې بس لمبه پر کې لمبې به پر سرخي را سرخي مشکې به وي، دا بیا اهل د کبر د فخر او د خیال خلک دي چې کبر کوي، فخر کوي، خیال کوي په خپل ژوند او زندگی کې. ډېر خلک بې دینه وي، لمونځ نه کوي، ما د یو ښه کور لري، داسې په فخر و خیال باندې ګډ وي، داسې د خپل ځان لوړ معرفي کوي، او هغه داسې شی وي خپل ځان یې په بد عملي و بېدینۍ و بېلمانځي یې در یو بد حیوان هم بتر کړی، او خبرې خو هغه ټیک ټیک. نو دا چې دغه بد خلک دي، په ورځ د قیامت به پر دغسې هیئاتو باندې دا خلک را پاڅېږي، چې په دې آیات مبارک کې وایي اشاره ورته سوې ده چې الله جل جلاله به فتأتون افواجا، تاسې به جماعات مختلفه را پاڅېږي، د خدای پاک حضور ته به حاضرېږي. نو د بد دي، بد اعمال بد دي، نتیجې بد دي، په دې دنیا کې هم ښه نه دي او په آخرت کې هم ښه نه دي. دا چې د هر عمل په دې کې ته کوي مسلمان ته ضرر رسوي، دا خو تا ورسوي، دا ده ته رسېدلی، پر ده خو به تیر سي، خو ستا پر ځمکې پاته شو. نو الله جل وعلا څه خو شی پټېږي نه، بیا تا ته د هغه عذاب بیا در کوي. سوال درڅه کوي چې ولې دې دا درواغ ویله، ولې دې دا مسلمان غلط معرفي کوي، ولې دې شیطانت کاوه. دا خلک د خلاصېدلی نه سي. دا افواجا یو تفسیر دلته دغسې علماو کړی وو. او فتحت السماء، خلاص بسی اسمان و بچاودی، سری بسی اسمان، فکانت ویبا ابوابا، یعنی خاوند دروازو بسی اسمان بسر سری دروازې به پکښې پیدا سي. او سیرت الجبال، ولاړ بسی غرونه د خپلو ځایو څخه، فکانت سی بسرابا،
هباء یعنې شګې میده لکه ریګ داسې به وګرځېږي ورک بس. اسمان الله جل جلاله وبنینا فوقکم سبعا شدادا، پرون سبق کې چې موږ جوړ کړی دي سربیره پر تاسې و اسمان شدید او قوي، خو یو وخت داسې راځي چې دا هم د منځ څخه ځي. او په هر انسان کې علماو هم دغسې اوه حالات دي، اوه شیان دي د انسان په وجود کې، وایي دا هغه ته هم اشاره ده چې په یو انسان کې دا د مځکه چې په دې دنیا کې خرابه سي، غرونه ولاړ سي، یعنې غرونه چې ولاړ سي هغه سبب د خرابۍ د مځکې ګرځي. مځکه چې هم خرابه سول نو بیا به زنده سر چیرې پاتې سي. نو په انسان کې چې وایي دغه اوه مادې ختمې سي نو د انسان هم بیا داسې شادي نسته، ختم دی هغه انسان. نو په دې کې وایي هغه طبقاتو ته د زړه، دا زړه اوه طبقې لري د انسان په وجود کې. روح المعانی 10 جلد 349 صفحه کې اشاره ورته کړې ده. دا هر انسان اوه طبقات په زړه کې لري، په قلب کې. اوله طبقه د سینې د صدور ورته ویل، طبقه صدور ورته ویل کېږي. دا معدن جوهر د اسلام دی په دغه مرکز کې. د اسلام مرکز په دا طبقه صدور کې دی. دوهم طبقه د قلب ده، دا محل جوهر د ایمان په دغه ځای کې موجود وي. د زړه په دغه طبقه کې جوهر د ایمان موجود وي. دریمه طبقه د شغاف ده، دا معدن د عشق و محبت و شفقت دی چې په دغه طبقه کې دا گزاره کوي. څلورمه طبقه چې دا هغه د فؤاد په قرآن شریف کې ورته راغلي دي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك عنه كان مسؤولا، هر یو د دې څخه سوال کرده شده دي. نو فؤاد څلورمه طبقه ده په دې قلب کې، دا معدن د مکاشفي و د مشاهدي و د رؤیت دی. مکاشفي و مشاهدي و رؤیتونه چې خلق پکوي اولیاء د خدای، هغه په دغه څلورمه طبقه کې مرکز ده. پنځمه طبقه حبة القلب ورته وایي، دا بیا خاص طبقه ده په محبت سره د الله جل جلاله. په دې کې بیا هغه محبت د دې دواړو کونینو ځای نه لري، ځکه چې د اولیاء د الله جل جلاله ډېر د خدای پاک په لاره کې کوششونه وکړي، پر دې مقام ته ورسیږي، د دې دنیا هیڅ پروا نه لري د خدای پاک جل وعلا په مقابل کې، او نه طلب کوي. حتی د آخرت هیڅ څه کې دی نه وي، خو د رب جل وعلا طالب وي. د خدای پاک پر رضا پسې ګرځېدی. نو دغه په دغه معدن و مرکز په زړه کې دا حبة القلب ورته وایي، دا مرکز یې دلته دی. او شپږم سویدا ورته ویل کېږي، یو طبقه ده په دې زړه کې. دا معدن د علم لدوني دی او دا کور د حکمت دی. علم لدوني خو هغه دی لکه د خضر علیه السلام چې و، خدای پاک د طرفه څخه علم ورکول کېږي. کښتۍ نړوي په دریاب کې، موسی علیه السلام دا ولې نړوي؟ اخواته هلته بادشاه دی، هغه دا کښتۍ په بېګار نیسي، کوچنی یې مړ کړي. ولې دې مړ کړي؟ که دې غټ سي مور و پلار یې دواړو سره بدرا کېږي، خرابېږي. نو دغسې علم لدوني الله جل جلاله چې دا خپلو بندګانو ته ورکوي، خاوند د حکمت یې بولي، هغه په هغه طبقه سودا کې چې شپږمه طبقه د قلب ده، په دې کې دا مرکز وي د دغه علم لدوني. اوم طبقه چې د هغه بیت العزت ورته ویل کېږي. دا طبقات د بیت العزت دا قلب الاکملین، دا زړه د کاملینو خلکو دی په دغه ځای کې، په دغه مرکز، په دغه طبقه کې چې دا اومه طبقه ده اسرار الهیه، هلته قرار لري. لا تخرج من الباطن الى ظاهر اصلا. داسې اسرار الهی چې یو بنده دغه تاخچه و طبقه د اسرار الهیه څخه ډکه سي، بیا د زړه څخه نه راوځي و ظاهر ته، او هیڅ اثر هم نه راوځي. دغه خاص پټ دوستان د الله جل جلاله دي چې دوی خپل سر یوازې د خپل خدای پاک سره وي. نو ځکه چې علما لیکي وایي ته چې ذکر کوې دا مریدان سر یې زړولی،
د دغه طبقې سره د سر دغه ته متوجي وي. دغه مرکز د اسرارو دی. د دغه اسرارو طبقې اومې طبقې څخه دته الهامات کیږي، دته خبرې کیږي، دی پوه کیږي. او دی مثال د خپل زبانی حال کې چې کم راز د خپل خدای سره لري، د هغه په خپل بده مرکز کې نیولی، سر یې ټیټ کړی، زنه یې پر سینه باندې وي، لکه یو چاته چې دی غوږ نیولی متوجي وي. د رقم سر ټیټ، پر ملا هم متوجه و خپل هغه طبقې ته د اسرار الهیه. نو دغه اوه طبقات د قلب دي، دا په هر انسان کې وای موجود دي. که دغه طبقې د انسان خرابې شولې، دا سړی انسان نه بلل کېږي، ختم. خو مرکز د اسلام هم د دې دی، د ایمان هم د دې والته دا کفار دی مرکز خراب دی. او په مسلمانانو کې بیا داسې وي د چا 6 مراکز خراب، د چا 5 خراب، د چا 4 خراب، د چا 2 خراب. دا لکه تیارو ماشینان، نو په هغه اندازه د کمی وي، په هغه اندازه د کم شوکي وي. نو اوس په دې کې موږ تاسې اول باید هغه معدن د عشق و د محبت و د شفقت را ژوندي کړو، چې دا دوهمه طبقه د زړه د ګر سره جوهر د ایمان هم په دغه ځای کې وي، او بله طبقه د شغاب چې و دغه دا باید را ژوندي کړو. نو کې محبت په زړه کې راول. دا مخکې استثنا ورته دا چیرې دي، دا څنګه خلک را پاته شول، نور خلک یا ولاړل یا مسافر شول یا کابل ته ولاړل یا چیرې ولاړل یا پر بله خوا باندې وایي چې راځي، هغه داسې په ناشوکي سره راځي. 6 بالا 8 بجې راته روان دي، په کنز لمونځ کوم، دا وخت ته څه ترجمه کوي، پر 8 بجې یو لاندې پر د ماښام لمانځه څخه 1.5 ساعت زه انتظار یم چې 2 نفره نه راځي. دا څنګه شوق دی، دا څنګه محبت دی؟ دا زما سره ده، که د مسجد سره دی، که د قرآن شریف سره دی. موږ د قرآن شریف پر محبت راځو. باید دغه قواوې ګرد را پکې ضعیفې کړي، دا سړی را ژوندي کړي. په هر اندازه چې هغه طبقه خراب وي، په هغه اندازه انسان خراب وي. نو باید دغه طبقات ټولې را ژوندي کړو. دغه اشاره چې خدای پاک وفرمایل وبنینا فوقکم 7 شدادا، موږ پر تاسو باندې سره بیره اوه غټ قوي شان پیدا کړی دي. نو علما لیکي چې اسمانو ته خو اشاره ده، مګر د انسان کې چې کم هغه طبقات د قلب او د زړه دي، اځي ټول ته اشاره ده چې خدای پاک خو در کړی دي، در جوړ کړی دي. نو ته ولې خراب یې؟ د دې دنیا څخه که اسمانونه د غرونه زائل سي، اسمانونه زائل سي، بیا خو د دې دنیا خوند نشته. نو که ستا اسمان او غرونه در به در سول په هلاکت سره د دې طبقاتو، نو بیا خو ستا خوند هم نشته، تم لاړلې برباد شول. نو الله جل جلاله وفرمایله چې دغه ورځ کې د قیامت چې راځي، غرونه به ولاړ سي، ختم بس فکانت سرابا، سراب بس. نو په آخره زمانه کې نبی علیه السلام مبارک فرمایي وایي دونه د اسلام په ډېر غربت کې شروع سوی دی، وسيعود غریبا، بیرته به ډېر په غربت کې. اول د وارې چې دغه د غربت حالات رسیږي، انسان و خپل دیندارۍ ته بې شوقه سي. کم وخت چې د ده شوق د دیندارۍ سره ختمیږي، په هغه اندازه د ده شوق د دنیا او د ګناو و دې طرف ته ډېرېږي. دغه سبب د دې دی چې دغه د دنیا د زوال علامې دي، بالا زائلیږي سره. بیا نو د قیامت راځي، وایي څوک به نه وي په دا سر ځمکې چې الله 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 وایي. یو ذاکر مرید به نه وي چې الله الله ذکر وکړي. په دنیا کې اوس هم نه کوي خلک، د الله ذکر نه کوي. نو دا به نه وي، ورځ د قیامت په بره پر دغو خلکو باندې قائمه سي. نو زموږ ستاسې شوقونه د نورو شیانو سره ډېر دي، هغه د علامې را پکښې معلومې دي چې نور دنیوي کاروبار څونه کچه کوو، په څو ساعته سره کوو، او اخروي ګټې په څونه وخت ورباسو او کوو. که تاسو ما ته د ماښام د لمانځه وروسته راسئ، وروستي یې درته وایم، 1.5 ساعت 3 پاو به سبق وایو، بالا ځي کوم د کور تلوار او کوم نوي تلوار. نو بیا خو زه داسې پر دلې ناست یم، سهار راسم په دغه حجره کې یم د دغه وخت چې هر وخت ستاسې لوغاړې پر تاسې اماده کېدلی سي، زه سبق درته وایم. او په دغسې ناشوقۍ باندې چې وخت هم در وټاکم، بیا په خپل وخت نه راځي. نو اول د جماعتو د انډیوالیو د یو مضمون کې چې سړی جمع کېږي، د وخت مراعت به خامخا کوي.
که د وخت مراعات نه وي نو هر یو به برداشت داسې راځي. وخت نه لري، وخت نه دی معلوم، څه پابندي نه لري چې زړه چې وغوښتي پر هغه وخت راځي. نو خود به 11 دقیقې به راځي، یو به 15 دقیقې راځي، یو به یو پاو راځي، یو به نیم ساعت بعد راځي. داسې بې شوقي به باره موجوده وي. نو د وخت مراعات به کوو خیر اوسئ. دغه لوی قرآن چې مثال دا چې تاسو داسې بې شوقه څومره بې شوقه کېږي نو خو باره بې کتوو بیا د ټوله قرآنونه مثال کت شول. د دې باحثو سبب څوک؟ هر سړی په خپل وجدان کې وګوري نو چې زه یم زما په خاطر داسې کېږي، زه دغسې بې شوقه راځم نو نور هم باره دغسې بې شوقه. نو دا انسان په اسلام په غربت کې شروع شوی دی، ژر دی چې غریب به سي. اول علامه یې دا ده چې خلک به بې شوقه سي د دیندارۍ سره. نو ان په تحقیق سره جهنم چې دی کانت وي به مرصادا، دی به مرصد وي، معنا انتظار به وي. لکه یو څوک چې د یو چا رصد کوي په یو خزه کې ورته ناست وي چې اوس په هغه د دښمن راسي زه به وولم. نو جهنم هم داسې منتظر دی و دغه بدو خلقو لره للطاغین مآبا، هغه طاغین سرکشو خلقو لره مآبا مرجع د دې د جهنم چې څوک طغیان بغاوت سرکشي کوي په دې دنیا کې، دغه جهنم به دغه انتظار کوي. نو بیا مرجع د دې طاغینو و باغینو به جهنم وي. لابثین دی به درنګ کوونکي وي فیها په دې دوژخ کې احقابا، یعنی ډېره زمانه به دی په دې دوژخ کې وي دغه طاغین خلک. نو جمع وای د حقب ده، مفرد حقبه راځي، وای دا مدة طویلة من الزمان، دا یو درازي زمانې ته ویل کیږي احقاب، چې دا ډېره غټه زمانه ده. یعنی ډېره زمانه به کافران وي او مسلمانان به د خپلې ګناه پر اندازه باندې هم په دې دوژخ کې وي. نو علما لیکي چې دا حقاب چې دي دا هم ډېره زمانه ده. وای څوک چې پروز کم کی فرضونه نه ادا کوي، یعنی یو لمونځ دې نه کوي، بل زکات نه ورکوي، بل حج نه کوي پر فرض وي، بل روژه نه نیسي، نو دغه خلکو ته هم وایي یوه حقب جزا ورکول کیږي. نو چې دا علما وایي دا دونه غټ وخت دی چې په اندازه وایي نه کښې وځي ګر سره، خو والله اعلم چې دا وایي 1000 کاله به دوی په اور کې ایښي، یوه ورځ بیا وایي زمهریر دوژخ ته واچوي دي، وایي بېرته به نارې وایي چې خدای هغه دوژخ مو قبول دی، دا زمهریر راسه لرې کړه. دغونه شدید عذاب به وي. نو دوی به په دې عذابو کې سره ایښي، الله جل جلاله به پر دوی باندې وایي سپکوالی د دې عذاب نه راولي. بیا وای دا هره ورځ د دې حقب څوک 43 کاله یادوي، څوک 80 کاله یادوي، خو هره ورځ یې وای لکه 1000 کاله دغونه دي د دې دنیا، هره ورځ یې وای لکه 1000 کاله. نو ځکه دلته په تفسیر منیر کې وای مدة طویلة من الزمان، یو اوږده زمانه ده چې په غټ شمېر سره دا وخت دوی ته الله جل جلاله په دې عذاب کې ورکوي.
لا یذوقون دی بس کنه نه کوي فيها په دې دوزخ کې بردن د یخني ولا شرابا او نه یخي اوبه چې دیږي بیا یخي اوبه وچ الا حمیما مگر تودي اوبه به وي شیدلي وغساقا او نوبونه د دې کافرانو چې د دې څخه راوځي د دې د پوستو څخه دا به ولې بهیږي دغه به په دې سره چښل کېږي جزاء وفاقا دا جزا د موافقه د اعمالو سره د دې چې څنګه بد اعمال ارڅونه غټ عمل بد وي د دې سړي په هغونه کچه باندې عذاب د دې سړي نو جزا به موافقه وي د سره ان په تحقیق سره هم دي کانو دی وه په دنیا کې لا يرجون دي نه بیرېدل حساب د حساب و کتاب سره چې کړي وای هغه کول او کذبوا دي تکذیب کوي به آیاتنا موږ په آیاتو سره د قران کې ذابن درواغ ویل وكل شيء هر شي خدای پاک فرمایي احصیناه مرزبت کړی دي کتابا یعنی په نوشته سره په لوح محفوظ کې هیڅ شي د خدای پاک څخه پوښیده نه دي هر شي چې تکیف په دنیا کې هغه ټول د پسې لیکل کیږي نو فذوقوا سکنه وکي فلن نزيدكم زیادت په ونه کې کوم تاسو لره الا عذابا مګری الله جل جلاله بنور فوق العذاب یو عذاب بل عذاب خدای پاک ور بلا بد بل عذاب سبب بل عذاب هغه بدر اغلا شدید در هغه بلا شدید عذاب الله جل جلاله ور کوي نو دا خود دې بدو خلقو بدو اعمالو دغه نتایج دي وس نو خدای پاک دا بل طرف فرمای ان په تحقیق سره للمتقین متقیان لره مفازا کامیابی د په جنت سره حدائق باغچې به وي د جنت واعنابا تاکون و انګوران به وي د جنت وكواعب اترابا وكواعب یعنی انجنی به وي دا نوی انجنی ادب جدیر وی لکه د انار چې داسې تیوي کواعب دې ته ویل کیږي اترابا ټول به یو سین وي دا به الله جل جلاله د په نکاح ورکړي وکأسا دهاقا کاسې د شرابو به وي ډکې ډکې دا به ورکول کیږي لا يسمعون دی به نه اوري فيها په دې جنت کې لغوا یو باطل قول ولا کذابا او کذب د درواغ دا شان په جنت کې نسته لکه په دې دنیا کې چې چاته خطر را وګرځيږي چې داسې خبرې بیا نه وانه ورم چې هغه ز په خوابه دي سم یا درواغ وانه ورم چې په دې دنیا کې څنګه دروغان خلک وایي پر یو چا او بل چا باندې داسې درواغ را باندې ونه وایي دا شی بنوي جزاء من ربك دا هم جزاء د جانب د رب جل جلاله وستا عطاء یعنی ورکړه کوي خدای پاک بے پایانه ورکړه ورکړي حسابا په حساب سره چې څوک چاته یو شی ورکړي او په حساب سره ورکړي نو چې څونه عملونه دي کړی وي هغه په حساب عطایا وي درواني وي رب السماوات والارض رب جل وعلا مالک د اسمانو د مزک مالک سما وستا او ورکون کې د جنتو د دوزخو چې دي هغه رب سما وستاسو دي رب د اسمانو او الارض د مزکو دي او ما بينهما چې په منځ کې د ذکر اسمانو دي الرحمن دي مهربان دي رحم کون کې دي دي مهرباني لري لا يملكون قدرت من لري په دغه ورځ کې منه د الله جل جلاله سره خطابا د خبرو چې څوک خبري وکړي ډیر سخت ورځ به وي د خبرو طوفان بني یا صحابي مبارک وایي نبی عليه السلام مبارک ډیر د عاجزي ژوند کوي مگر یو ورځ ناست په مجلس ما ورته وکتل د ډیره هیبت څخه د نبی عليه السلام مبارک بدن بلګ واخست سره شورېدل په دغه عاجزي صفت کې الله جل وعلا هغه هیبت پکې یشي چې د یو چا اندامونه به په لړزان ځنې راتل د نبی عليه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د هیبت څخه نو دا چې د نبی عليه السلام مبارک دونه هیبت او بیا به نو څو قدرت پیدا کړي د خدای پاک سره خبرې وکړي نو یوم په دغه ورځ کې به یقوم ودرېږي الروح جبرائیل علیه السلام او یا لشکر الهی دا به ودرېږي والملائکة ملائکه صفا دی په صف ولاړ لا يتكلمون خبرې به نسي کولی د دې مخلوقاتو څخه هېڅوک ملکې بلا خبرې نسي کولی الا خو بیا کولی بس من هغه څوک اذنه چې اذن کړی اجازه کړې وي له د لره الرحمن جل جلاله چې ونې څه خبرې وکړي چې هغه خبرو کې اول نبی علیه السلام مبارک دی د خپل شفاعت خبرې کوي
هیڅوک خبرې نشي کولی چې خدای پاک ته سر پر سجده ایږدي او بیا دې طلب د شفاعت کوي. نو وایي خدای پاک ما ته داسې محامد راوښي وي چې اوس ما نه دي زده. هغه ووایي بیا نو ورته وایي ارفع رأسک یا محمد، خپل سر پورته کړه ای محمد صلی الله علیه وسلم. ته سوال کوه ستا سوال به په قبولیږي، ته شفاعت کوه ستا شفاعت به قبلیږي. نو بیا نبی علیه السلام مبارک وایي زه راولاړ سم بیا ما ته یو اندازه قدر شفاعت راکول سي د جانبه د خدای پاک، زه هغه شفاعت وکړم، هغه مؤمنان د تکلیفه خلاص کړم، بیا ورسم پر سجده سم، بیا خدای پاک اجازه راته کوي دغسې بیا دی شفاعت کوي. دا غټه ورځ د قیامت د نبی علیه السلام مبارک وظیفه شفاعت دی ده. دې ته شفاعت عظما وایي، بلکې ټوله مسلمانان د آدم علیه السلام څخه ورځ پر د قیامت د نبی علیه السلام مبارک په شفاعت سره سهولت پیدا کوي. خدای پاک دا دته ورکړی دی. نو هیڅوک به خبرې هم نشي کولی، حتی ملک یې نشي کولی، جبریل امین علیه السلام یې نشي کولی، من الا من اذن له الرحمن، چې رحمان جل جلاله اجازه ورته کړې وي، هغه اجازه اول د واري نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ته کول کیږي. او وقال دې سړي نو قول کړی وي په دنیا کې ثوابا، هغه ثواب قول د قول ثواب په دنیا کې لا اله الا الله محمد رسول الله ده، چې دا قول چا کړی. نو فمن هر هغه څوک شاء چې خوښه سي اتخذ دی دې ونیسي الی ربه و خپل خدای پاک ته مآبا مرجع، یعنی د نورو ما سوا شانو څخه چې ځان راوګرځوي، رجوع دې خپل خدای پاک ته وکړي په اطاعت او بندګۍ سره. که د چا خوښه سي خپل خدای پاک ته په دې دنیا کې لار ونیسي د اطاعت او بندګۍ، چې د ورځې د قیامت د مشاکلو څخه سالم پاتې سي. بیا انا په تحقیق سره موږ چې انذرنا، خدای پاک وایي موږ بیروکم تاسې عذابا قریبا، یو عذاب ډېر نږدې، چې ورځ د قیامت ډېر نږدې راتلونکې ده، دستي راځي. او ورځ مخکې د ورځې د قیامت عذابونه دي، زلازلې دي، توپانونه دي، جنګونه دي، قتلونه دي، انسانان به سره مړه کېږي. حتی چې میجي صاحب مبارک راځي په هرو لسو کې به وایي 7 نفره مړه شي، 3 نفره به پاتې شي، دغونه قتلونه کېږي. نو انا انذرناکم عذابا قریبا، موږ بیرو تاسو د یو عذاب قریب څخه. دا عذاب دی را روان، نن دا مړ شوي، نن دا مړ شوي، نن په دې ولایت کې درب دروب دی، سبا په دې ولایت کې درب دروب دی، 80 کال په ولایت کې درب دروب، هېڅوک دغسې نشي خلاصېدلی، هر ځای دغه کیسه ده. یوم په هغه ورځ کې به ینظر ګوري، په دغه ورځ کې د قیامت به ګوري المرء سړی، یعنی هر سړی به ګوري ما و هغه شي ته قدمت یداه چې مخکې وړاندې کړي وي لاسو ده، که خیر په دې لاسو کړی وي که شر په دې لاسو کړی. اکثر اعمال په لاسو باندې کېږي. نو که د خیر کړی وو که د بد کړی وو، هغه به د هر چا مخ ته پراته وي. د ینظر المرء، دا مرء به ورته ګوري، دا سړی به ورته ګوري و دا خپل عمل ته چې دغه مې عمل دی، دا به نو ماته اوس کامیابي را په برخه کې به نه. بیا چې دا حساب کتاب اوس الله جل جلاله بیا د حیوانات را جمع کړي چې دا خبرې نشي کولی، بیا الله جل جلاله د دې سره محاسبه شروع، د کلی او شکروري انتقام سره واخیستل سي. یعنی یوه شکروره بزه ده، بله بزه شکر نه لري، دا شکروري بزې چې دا بله په شکر وهلې وي، په ورځ د قیامت د هغه څخه قصاص اخیسته کېږي. نو علما وایي چې انسان یو عجبه مخلوق دی چې دغسې حیواناتو څخه انتقام اخیسته کېږي، چې دته خدای پاک عقل ورکړی دی، خبرې کوي، پوهي ورکړې ده، د دنیا نظامونه چلوي. دی څنګه پر بل مسلمان پر بل چا باندې لاس پورته کوي چې د کلی او شکروري بزې انتقام خدای پاک بدله اخلي. نو یو انسان چې تجاوز پر بل انسان کړي، هغه بدله به څنګه اخیسته کېږي؟ بیا اخیسته کېږي. نو هیڅ کله پر چا لاس مه پورته کوه، هیڅ کله چاته ضرر مه رسوه، هیڅ کله چاته ازار مه رسوه. نو بیا چې دغه انتقام د حیواناتو خلاصو، الله جل جلاله حیواناتو ته امر وکړي چې خاورې سي، ټوله خاورې سي، او کافرانو سره محاسبه وسي، هغه د دوزخ حکم پر صادر سي، په عذاب کې ګرځي.
نو دی نارې کې چې کاشکې موږ هم داسې خاورې وای. ويقول الكافر واي بكافر انسان ليت كشكني اذا كنت زواي ترابا خاوري واي لك ده حيوانات خاوري سل بهايم تبلاله قصاص وسو خلاص ول نصر ما حسبه وصل دوزخ في سلره بلي وصل دايدا او بل روايات کې هم داسې عمر غلي وای یو تفسیر اخستي وی لوی عالم قولو شیطان لعین خو خدای پاک امر کوي چې آدم علیه السلام ته تعظیم سجده وکړه. نو ده وویل زه خو د وره پیدا یم مور څونه ښه دی داسې دی و داسې دی خپل د ځان صفتونه شروع کړل او دی د خاورو خټو څه پیدا دی زه دې ته سجده وکړم زه خو ډېر درته ښه یم. دلته چې الله جل وعلا دغه فیصله د دوزخ پر شیطان لعینو کافرانو باندې وکړي شیطان هم دا تقاضا وکړي چې کاشکې زه د خاورو پیدا وای هغه خپل مستی بیا ایري وي چې ما خو پر رب جل وعلا اعتراض کړی و ما خو د هغه حکم نه و منلی چې دا خو د خاورو پیدا دي د خټو پیدا دي څنګه د دې تعظیم وکړم او خبر نه و په دې چې خاورې خو ګلان شنه کوي اور ګلان د منځ څخه وړي سره سوځي هلاکت و خرابي رسي. نو دی به وایي کافر لیت کشکني زه کنت زوای ترابا خاوري. نو الله جل وعلا جمله دوزخ ته ور وساتي. الله جل وعلا دې په خپل فضل و کرم موږ تاسو ته معافي وکړي. خدای پاک دې موږ تاسو ته نجات راکړي. خدای پاک دې هدایت راته وکړي. وما علينا الا البلاغ المبين.